راځو بسم الله الرحمن الرحیم د نن ورځې درس ته زه راځم ورته ګوره اکسل پورته کوم چې کله مې پورته کوي نن راځو یو دوې فارمولې درته وایم چې یو سم اف فارموله ده بل کاونټ اف فارموله ده زه راځم ورته ګوره په دې ځای کې ورته لیکم چې نیم دی او دلته ورته لیکم جاب دی دلته ورته لیکم چې سالري و دلته یو څو نومان لیکم خان علي احمد دی نسیم دی ګل دی غني دی جان دی دا مې ولیکله اوس خو همدا چې دی ډاکټر دی او دا بیا چې دی نرس دی او دا بیا ټیچر دی راځم ډاکټر دی نرس دی ټیچر دی دا دې ولیکله اوس وایم همدا چې دی د ماشاتي دا د ماشاتي دا د دی دا د دی دا د ایوه جلا جلا ورته ګورم ماشاتي چې کېږي موږ ته رامعلومېږي چې دا بیا د دې ماشاتي سیسو بس خلاص خبره اوس دلته راځم دلته ورته لیکم چې دلته دا درې خانې یو کومه هم ته راځم پر هم باندې کلیک کوم سیسو په دې ځای کې ورته لیکم چې څه دی مثلا سم دا ماسې کې دغسې لیکم اف سم اف دلته ورته لیکم چې ډي آر ډاکټران دي او دلته ورته لیکم چې نرس دي نرسان دي او د دې کې ورته لیکم چې ټیچران دي بېرته راځم ورته ګوره دا درې دانې انتخابوم چې کله یې انتخاب کړه پر دې باندې کلیک کوم چې کله کلیک وکړم سیسو په دې ځای کې ورته لیکم چې مثلا چې دی کاونټ اف دلته ورته لیکم چې ډاکټران دي او دلته ورته لیکم چې دی مثلا نرس او دلته ورته لیکم چې دی مثلا ټیچر دا دې ولیکله سیسو دا اوس دته یو رنګ ورکوم چې معلوم یې نه دی دا رنګ بل ورکړي بولډ یې کړه چې بولډ دې کړي سیسو او راځم ورته ګورې دې ته بیا بل رنګ ورکوم سر کم رنګ ورکوم مثلا سیسو رنګ ولا ورکوم بار راځم ورته ګوره دا انتخاب کړه چې انتخاب دې کوي دا هم بولډ کړه بولډ دی او راځم ورته ګوره دلته کلیک پر کوم چې کلیک وکړئ دا څنګه رایسته سیسو اوس نو دلته زه فارموله استعمالوم اوله واره د سم اف فارموله استعمالوم سم اف داسې ته ویل کېږي که زه وغواړم چې دلته زما سره یو غټ ټیبل دی زه په دې کې دا درته معلوموم چې د ډاکټرانو څونه قدر معاشات دي د نرسانو څونه قدر معاشات دي د ټیچرانو څونه قدر معاشات دي بار دلته راځم ورته ګورم مساوي چې مساوي دې ولیکه دلته ورته لیکم چې سم اف بار شفت وینس که اوس خلاص کړم چې کله دې خلاص کړم رابسې ورته ګورې دې ځای کې څخه پر دا باندې کلیک وکړه د جاب ټول انتخاب کړه دون اندازه مو انتخاب وکړي چې خالص دون اندازه انتخاب کړي پر دې باندې دلته ودرېږه پر دغه د جاب پر سالري پر سیل باندې داسې ودرېږه کلیک پر وکړه لایت نهي ګرځي انتخابېږي بار چې وروسته نور نومونه راشي هغه چې کېږي پکښې راپورته کېږي سیسو هغه بیا دلته عملي کېږي چې دا دې انتخاب کړه بار چې ورته ګوره وینې کاما انورټډ کاما اوس دلته دا ډاکټر چې رقم لیکل شوی وي که خالص ډي ار لیکل شوی وي دلته به ډي ار لیکې که دلته په پښتو لیکل شوی دلته پښتو لیکې که دلته په انګلیش لیکل شوی هر رقم چې ورته ګوره دلته سپیل وو هغه رقم بیا دلته نشي لیکې نو زه وایم یاره ډي ار څه رقم دی دا دی د هغه ټي بي سي کوچني بي سي بیا مشکل نشته ماسک سپیل ته بیا ګوره سپیل به چې شوي سم به وي برابر راسي ورته ګوره وینې انورټډ کاما چې انورټډ کاما دې ورکړه برته براسي ورته ګوره کاما چې ورکړه برته براسي پر دې سالري باندې به چې کلیک وکړي چې کله کلیک وکړي دې ځای څخه اوس بند کې بارې انټر کې چې کله انټر کې ورته ګورې وینې دا خالص د چا معاشات دي دا ډاکټران معاشات دي هلته راځم ورته ګورم مساوي سم اف که اوس خلاص کړه چې خلاص یې کوي بېرته راځم پر دې باندې کلیک کوم کاما انورټډ کاما دلته ورته لیکم چې نرس سپیل هغه رقم یې انورټډ کاما بېرته راسه ورته ګوره پر دې باندې کلیک وکړه سیسو که اوس بند کړه چې بند کې بارې انټر کړه دې ځای چې انټر دې کوي ورته ګوره دا راغله درته په دې ځای کې راځم ورته ګوره ورته لیکم چې مساوي وم اف که چیرې که اوس خلاص کړم چې خلاص یې کړه سیسو پر دا باندې کلیک وکړه کاما انورټډ کاما دلته ورته لیکم چې ټیچر انورټډ کاما بېرته راسه پر دې باندې کلیک وکړه سیسو که اوس بند کړه چې بند کې انټر یې کړه ورته ګوره وینې دا دی غلطي راغلې ده وبې ګورو چې غلطي څه شي ده پر دې باندې ډبل کلیک وکړه کاما انورټډ کاما ټیچر ټي ای سی ایچ ای آر مساوي اف که چیرې دا ټول انتخاب کړه کاما انورټډ کاما او دلته چې شي ټیچر انورټډ کاما بېرته راسه پر دې باندې کلیک وکړه که اوس بند کړه باندې انټر کړي چې کله دې انټر کړي دا راځي درته د یو مشکل لامل به یې پکښې کړي انشاءالله اف دی ګوره
سم اف مې نه دی لیکلی دا مشکل دی سم سیسو برای انټر کله د انټر کې ورته ګورئ وینئ دا راغله اوس دلته یو کالم خالي غواړم دلته راځم ورته ګورئ کلیک پر کوم چې کله کلیک پر وکړئ ورته ګورئ دې ځای څخه خالي کالم راواخله چې کله دې راواخلئ دلته به راسم دا به ورسره یو ځای کړم دلته ورته ولیکم چې سم ټوټل دا معنا دا سم ټوټل دی دلته کلیک پر کوم سیسو اوس فارمولای خیر دا پلا پریږدئ پلا راځو چې اکاونټ ته اوس ګورئ دا چې دی د ډاکټرانو معاشات دي دا د نرسانو معاشات دي دا د ټیچرانو معاشات دي اوس که زه راسم ورته ګورئ یو بل نفر واچوم چې څوک دی مثلا غني دی دی مثلا چې دی ډاکټر دی اوس ګورئ ډاکټرانو معاشات څو دي 10615 دي ټوله د ټولو ډاکټرانو که زموږ سره یو ډاکټر دی که دوه یي که لس یي که شل یي د ټولو ډاکټرانو سیسو 1,00,000 دي د ټولو ډاکټرانو ده نو اوس که زه وغواړم چاره نظر نور اضافه کوم دا د معاشات سیسو اوس ورته ګورئ وینئ هغه مې ووایسته څو شوله 1,00,000 شوله ځکه چې ورته ګوره هلته اضافه توب کښې وشوه سیسو عموما ورته ګورئ دې دپاره ورته ګورئ چې څه دلته اضافه شوله سیسو دا کار کوي 1,00,000 دي 19,615 دي سیسو مخکې ورته ګوره دا اندازه وه اوس که زه راسم ورته ګوره وینئ دې ځای څخه زه ورته لیکم چې یو بل نفر دی څوک دی مثلا خان دی دی هم ډاکټر دی د دې ځای څخه ورته ګوره وینئ 10,000 دونه که دا روپۍ مې اضافه کړې سیسو بر راس ورته ګوره دلته کلیک پر وکړه چې کله کلیک وکړې ورته ګوره وینئ هغه اضافه شو چې دلته ورته ګوره زه هر څومره لیکم هلته خپله چې کېږي اضافه کېږي او که بل نفر ورته ولیکم چې ګل دی مثلا د چیش دی نرس دی اوس ورته ګوره نرسان د څو دي دلته ورته ګوره وینئ دا اندازه یې کړې چې سیسو د نرسان مثلا معاش څو دی دونه اندازه دی سیسو اوس که زه راسم ورته ولیکم چې نظر مثلا نور اضافه شولې چې انټرنټ کې ورته ګوره وینئ دا د اضافه شولې 19,000 راغلې 10 افغانۍ راغلې دا ورته ګوره که راسم ورته ګوره وینئ په دې ځای کې ورته لیکم چې غني نرس دی سیسو راځم ورته ګوره دې ځای کې 8,000 نور راچولې که راسم دلته کلیک پر وکړئ ورته ګوره ونیو چې درته ولاړې او که زه راسم ورته ګورئ مینې په دې ځای کې ورته لیکم چې ګل دی او دی چې دی مثلا ډاکټر دی سیسو د دې ځای کې څخه 10,000 مې راچولې اوس ورته ګورئ مینې دا بیا ټیچر دی وینې د ټیچر څو دي 6,302 کې دي که دلته کلیک پر وکړئ ورته ګورئ مینې 6,302 راغلي 2.0 سیسو په دې صورت باندې که چیرې دلته ډاکټر اضافه سو دلته اضافه کېږي ډاکټر معاش که د نرس اضافه کېدلی دلته اضافه کېږي که د ټیچر اضافه کېدلی دلته اضافه کېږي اوس د ټولو ده غواړم چې دلته چې کوم جمع یې کړم دا ټوله نو دلته به راسې ورته ګورئ وینې مساوي چې مساوي ورته دلته ورته ولیکئ چې سم دې چې ولیکئ قوس خلاص کړه د هغه درې سره راواخله ورته ګورئ وینې ټوله جمع کړه دلته چې جمع دې کوي بارې انټر کوي چې کله دې انټر کوي ورته ګوره وینې دونه اندازه راغلي نو دا ورته ګوره دې ځای څخه موږ استعمالولی سي په دې صورت باندې سیسو چې دا خالي ډاکټرانو معاشات دي دا د چشم معاشات دي د نرسانو معاشات دي دا د ټیچرانو معاشات دي او د دې ټولو د مجمع کړي درته ګوره دلته راغلي چې دا سم ټوټال دی سیسو عموما درته ګوره دا ټول چې څه موږ ته راغله او درته استعمال شول دا چې کار و دا د سم اف کار و موږ غواړو چې د نرس نه معاش جلا راوباسو د ډاکټرانو د جلا راوباسو اوس که څوک راشي درته ودرېږي چې ستا سره یاره د اورګان کې ته کار کوې د دې ټولو ډاکټرانو معاش څو کېږي ته وایې یاره دونه قدر کېږي که درته وایي چې نرسانو د څونه کېږي ورته وایه دونه قدر کېږي که درته وایي چې ټیچرانو د کېږي څونه کېږي دونه اندازه کېږي او که درته وایي چې یاره د ټولو اورګان چې موږ سره درې رقم خلک کار کېږي ډاکټر دی نرس دی ټیچر دی د دې ګروپ د څو کېږي ته ورته وایي چې یاره څونه قدر کېږي دونه اندازه کېږي نو په دې صورت موږ کولی چې یو شی چې کو ځان ته چې کو معلومه کو نو دا چې کارو دا د سم اف کارو کاونټ به شمیر دی اوس که څوک وایي چې ما سره څو ډاکټران دي نو راوځي ورته ګوره دلته فارمولا به استعمال کوم چې مساوي دلته ورته ولیکئ چې کاونټ اف برابر قوس خلاص کړئ چې کله دې خلاص کړئ سیسو راوځي پر دغه باندې کلیک وکړئ چې کله کلیک وکړئ بس خلاص خبره دلته به راسي کاما انورټډ کاما دلته ورته ولیکئ چې ډاکټر انورټډ کاما قوس وباندې کړئ په کاونټ کې یادا نه غواړي چې ورته ګوره راسه ورته ګوره پر دې خانې باندې کلیک وکړئ دې ته ضرورت نشته ځکه چې کاونټ دی هلته د ګوره په سم اف کې ما په دې خاطر دلته کلیک پر کوئ چې موږ ته معاشات را معلوم شي دلته خالي شمیر دی ورته ګوره بل شي ته ضرورت نشته دلته چې راشي ورته ګوره بارې انټر کړئ چې انټر دې کړئ ورته ګوره موږ سره څو ډاکټران دي څلور دانې ډاکټران دي او دلته زه راځم ورته ګوره وینم مساوي چې مساوي دې ولیکه دلته ورته لیکم چې کاونټ اف قوس خلاص کا سیسو چې کله دې خلاص کړئ راس پر دا باندې کلیک وکړه کاما انورټډ کاما دلته ورته ولیکه چې مثلا نرس انورټډ کاما قوس باندې کړئ چې باندې کې بارې انټر کړئ چې انټر دې کې 15 دانې چې را سره دي نرسان را سره دي او دلته راځم ورته ګوره وینئ مساوي دلته ورته لیکم چې کاونټ اف قوس خلاص کا سیسو برابر چې ورته ګوره پر دې باندې کلیک وکړئ
کاما انورټډ کاما په دې ځای کې ورته ولیکه چې دی مثلا ټیچر انورټډ کاما قوس بند که بر انټر کې چې انټر دی کې څو دانې راغله درې دانې ټیچران راسره راغله او دلته راځم یو بل دغه اضافه کوم چې په دې ځای کې ورته لیکم چې مثلا چې ټوټل ټوله مثلا ټوله څو نفر راسره دي دلته راځم ورته ګورې دې ځای کې ورته لیکم چې مساوي سم جمع کوم یې سیسو سم قوس خلاص که سیسو چې کله خلاص کړي رابسې ورته ګوره دغه ټوله راواخله ورته ګوره انتخاب یې کړه بېرته قوس بند کړه باندې انټر کې چې انټر کې ورته ګوره دا راغله اوس نو زموږ سره زه به راسم ورته ګوره وینې دا ټوله به تر دې اندازې پورې به درته انتخاب کړئ چې انتخاب دې که سیسو راځم ورته ګوره وینې دې ځای څخه دا راغله اوس ګوره دغه څلور دانې چې دي زموږ سره ډاکټران دي او 15 دانې چې دي نرسان دي 3 دانې چې ټیچران دي او 12 دانې زموږ سره ټول کارمندان کار کوي سیسو چې ام ټیچر ام نرس ام ډاکټر ټول کارمندان زموږ سره څو نفره کار کوي دونه قدر کار کوي اوس نو که زه راسم ورته ګورم په دې ځای کې ورته لیکم چې څوک دی مثلا احمد دی دی مثلا چې دی ټیچر دی اوس ګور ټیچر څو دانې دي 3 دانې دي که زه راسم ورته ګورم منځ کې دې ته راوړم ورته ګورم څلور دانې شوه که ماشات اضافه کړي ورته ګورم دلته چې ماشات اضافه کړي او راځم ورته ګورم ګول مې ولیکئ اوس ورته ګورم ډاکټران څو دانې دي نرسان څو دانې دي 15 دانې دي زه راځم یو بل نرس راشم ورته ګورم هغه 6 دانې شوه ورته ګورم عموما ورته ګورم چې دا راځي وسلای تنهي تر پای پورې چې ارسونه ته لیکنه کوي سیسو تر پای پورې اړ جلا جلا راځي چې دونه کار راځي بعد دلته ورته ګور ضرورت نشته چې دلته حسابي دلته خپل درته معلومه چې دا ډاکټران دي زموږ سره دا ټیچر نرسان راسره دي دا ټیچران راسره دي او مجموعه ټول څو دي دونه کار دي او دا ډاکټرانو مکمل معاش دي د مکمل ټول ډاکټرانو معاش دي دا مکمل ټول نرسانو معاش دي دا مکمل ټول ټیچرانو معاش دي او ټوټل ورته ورڅونه اندازه دونه اندازه ار یو تا جلا درته شو چې د دونه اندازه د دونه اندازه د دونه اندازه نو من ورته ګور د دې لپاره استعمالېږي او درته راځي نو دا چې کارو د سم اف او د کاونټ اف فارمولې کارو سیسو عموما ورته ګور دا کار کوي نو نه د فرض غونه قدر بس ته فرض کې داس کې چې لا خدای کوله بیا به نور وایي